السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یو داسې راز در وښیم چې تاسې به ټول حیرانه کړي او د هغه رقم یوه ملګري پوښتنه هم کړې ده چې موږ څنګه کولی شو چې د واتساپ د سټیټس اپلوډ شوي تصویران ډیلیټ کړو. یعنې ملګرو تاسو به څنګه کوئ چې هغه تصویران ډیلیټ کړئ. نو که غواړئ چې په دغه ویډیو باندې پوه شئ دغه ویډیو له موږ سره تر پایه ګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ د خپل واتساپ ته. کله چې ملګرو تاسو د خپل واتساپ اکاونټ ته ولاړ شئ د هغه رقم بیا راشئ مای سټیټس ته. په مای سټیټس باندې ګوره تاسو به څنګه کوئ چې تصویران پورته کړئ. ګوره زه یو څو تصویران پورته کوم. دلته به تاسو راشئ په دغه زرغون بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو تصویران پورته کړئ. ملګرو که تاسو هر تصویران پورته کوئ هغه تصویران به دلته تاسو پورته کړئ. اوس ګوره ملګرو زه یو دا تصویر ورکوم او د هغه رقم یو دا تصویر کوم. دا دوه تصویران ما ورکولو د هغه رقم به دلته دغه تاسو اوکې کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو اوکې کړئ ګوره ملګرو دغه تصویران به اوس دلته تاسو اپلوډ کړئ. ګوره ملګرو اوس دغه تصویران دلته اپلوډیږي. کله چې ګوره ملګرو سینډینګ پرس و یعنې دغه دوه تصویران ورسېدل. اوس که چیرې دغه تصویران له تاسو څخه په غلطي کې اپلوډ شوي وي یعنې د تاسو یو تصویر اپلوډوئ هغه له تاسو څخه بل تصویر اپلوډ شوی وي تاسو به دغه بیرته څنګه ختموئ. نو ګوره ملګرو د دې لپاره به تاسو په مای سټیټس باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په مای سټیټس باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ملګرو دا رقم کلیک باندې وکړئ. ګوره ملګرو هغه تصویران ټول دلته دی تاسو ته درښکاره کوي. تاسو به دلته راشئ دا درې بټنه نشان وینئ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ اوس ګوره ملګرو هر تصویر چې تاسو ډیلیټوئ دلته به تاسو په دغه درې بټنه باندې کلیک وکړئ. دا درې ټکي چې دي د هغه رقم به دلته ډیلیټ ووایئ او د هغه رقم یې پسې ډیلیټ کړئ. د هغه رقم ګوره ملګرو دا بل به ډیلیټ کړئ. هر یو چې تاسو ډیلیټوئ هغه دا رقم دلته تاسو ډیلیټولی شئ. ګوره ملګرو که چیرې تاسو ډیلیټوئ فارورډ تاسو دغه تصویر له یوه مثال له بل سړي تاسو ته وایي چې په واتساپ کې او شیر په هر شي تاسو شیرولی شئ. شیر ټو فیسبوک په فیسبوک کې شیرولی شئ او د هغه رقم ډیلیټ یې ډیلیټوئ. که چیرې تاسو ایډیټ وایي په ایډیټ کې تاسو بیرته په هغه کې ایډیټینګ کولی شئ. نو ملګرو زه دغه بیرته ډیلیټوم دلته تاسو ډیلیټ ووایئ. کله چې ملګرو تاسو ډیلیټ ووایئ دلته به دغه ډیلیټ کړئ. نو په دغه ذریعې سره تاسو کولی شئ چې د واتساپ اپلوډ شوي تصویران تاسو بیرته ډیلیټ کړئ. یعنې په سټیټس باندې چې کوم تصویران تاسو اپلوډ کړي وي هغه به تاسو بیرته څنګه ډیلیټوئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.